دې سر کې قدرمنو معززو علماء کرامو استادانو او شاګردانو تاسو ټولو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلفات یو نه هېرېدونکي تحفه وایم او وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده ټول به جوړ خوشحاله او د ژوند په چارو برلاسي اوسئ او یوه رنګینه ورځ راتلونکې وي. دا چې د غونډې پیل اخلو او مسلمانان یو هر کار د قرآن شان په تلاوت پیل کوو، نو د غونډې پیل لپاره قاري صاحب حاجي ایوب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې راشي او په خپل خواږه اواز باندې د قرآن شان یو څو سپېڅلي ایتونه تلاوت کړي. قاري صاحب محمد ایوب. الشيطان الرجيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان صدق الله العظيم. بیلا مورا پاچاهی به خونده کیږي، بیلا مورا پاچاهی به خونده کیږي، خوندوره ملنګي وي چې مور وي. د حاجي ایوب له تلاوت څخه یو جهان مننه کوو. د پروګرام په دې برخه کې د سلام ښوونیز مرکز بنسټګر ډېر محترم او معزز او زړه ته رانږدې استاد فضل سبحان شاهد ته بلنه ورکوو چې زموږ مجلس په خپلو ویناو باندې راځي. فضل سبحان شاهد او ویناوالۍ او ژورنالیزم برخه کې 18 تنه زده کوونکي شپږ میاشتې دلته خپلې زده کړې بشپړې کړي او نن به خپل بریالیتوب ترلاسه کړي. دا چې زموږ ستاسو ولسوالي یو لرې پرته ولسوالي ده، چون په ټولو برخو کې موږ تاسو مشکلات ډېر لرو، خو خاصتا باید موږ ډېره توجه تعلیم برخې ته وکړو. دا چې اوس مهال انشاءالله زموږ لیسې او مکتبونه ښه روان دي او درسونه مو په څنګ کې دې سره بله برخه چې هغې ته موږ ډېره اړتیا لرو انګلیسي ډپارټمنټ چې دوه دورې فارغ شاګردان زموږ شوي دي دلته، چې د هغې جملې څخه ډېری زموږ د دې ښوونیز مرکز زده کوونکي په ښارونو کې او خاصتا په مرکز کې هم اوس په دندو مصروف دي او په کورسونو کې استادي کوي. نو دا یو غټه لاسته راوړنه ده. دوهمه زموږ برنامه چې کومه ده هغه د کمپیوټر مادهګۍ برنامه ده چې دوه دورې زموږ تېرې شوي دي. د هغې د جملې څخه تقریبا شپېتو په تعداد شاګردان اوس مهال چا لومړی کال دی چا دوهم کال دی په پوهنتونونو کې درسونه وایي. او دا دی په درېیم قدم کې نن 18 تنه زده کوونکي د سلام ښوونیز مرکز د ویناوالۍ او د ژورنالیزم د برخې څخه فارغېږي چې دوی ته نظري زده کړې دلته په سلام ښوونیز مرکز کې ورکړې شوي دي او عملي زده کړې په هوډ راډیو کې کړي دي. خاصتا زه د دغو برنامو د استادانو څخه ډېره مننه کوم، ورودانۍ ورته وایم چې په نشتو امکاناتو سره په دغه لرې پرته سیمه کې مونږ زده کوونکي روزو او هغه مرکزونو ته ځي او ښې لاسته راوړنې کوي. دغه 18 تنه زده کوونکو ته د دوی د فراغت په مناسبت باندې مبارکي وایم د دوی محترمو والدینو ته او همدا ډول دوی ته خاصه
کوم مېلمانه چې راغلي د هغوی څخه مننه کوم وخت یې خوشحال یو زموږ سره یې په غونډه کې ګډون کړی دی خوږو خوږو خبرو به د خپل کړل ما لوستلي ادبیات دي او خزیات دي محترم مدیر پروفیسر سلیمان شاهد مستي او خلاص ویناو څخه مننه قومي سپینګیرو او استاد شمال غم شریک څخه خلاص وایم چې موږ سره په غونډه کې غونډه وه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یو څو مهمې خبرې هغه تاسو سره زه شریکومه اولنۍ خبره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ تاسو په دې سیمه کې داسې یو څو ښوونیز مرکزونه موږ لرو چې هغوی په هره برخه کې مختلف خدمات وړاندې کوي یو د هغوی څخه سلام ښوونیز مرکز دی لکه څنګه چې مدیر صاحب مخکې تاسو ته وویله په دوه برخو کې دې نه مخکې موږ شاګردان مختلف شاګردان فارغ کړي دي چې یو آمادګۍ برخه ده او بل د انګلیسي برخه او خوشبختانه اوس یوه نوې څانګه چې هغه د ژورنالیزم څانګه ده هغه هم دلته په دې ښوونیز مرکز کې فعاله شوې ده او زده کوونکي ورڅخه استفاده کوي د استاد سره د دې چې ډېر زیات مصروفیات درلوده خو زموږ غوښتنې ومنله او دلته موږ سره په دې ښوونیز مرکز کې برخه واخله او لله الحمد دا دی نن تاسو وینئ چې د هغې لړ کې تقریبا 18 تنه زده کوونکي د شپږ میاشتو زده کړو څخه وروسته د نظري او عملي زده کړو څخه وروسته په همدې ښوونیز مرکز څخه فارغ شو ټولو زده کوونکو ته فارغو زده کوونکو ته د دوی کورنیو ته د دې ستر ویاړ مبارکي وایم او په راتلونکي کې ورته د لا نورو بریالیتوبونو هیله لرم انجینر صاحب مجید څخه یو جهان مننه اوس هم په دې شیبو کې د ترنم بلبل او خوږژبې شاعر نواب خان نواب ته بلنه ورکوو چې موږ د ترنم په تال یو غزل دی او یو رباعي ده خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ ورسي جوړ د ښکلو انتظام او د ساقي په لاس کې جام او ماښامو رنګینې او ښکلاګانې په هر لور وې ګلابونه د زلتا نو تلما نظارے دلے دول فتح انجامو ماخامو زاہدان پکی وعدہ جنتنا سریامو ماخامو بازار گرمو دخلو بی حسابا زمازد پکی لیلامو ماخامو دک محفل کی میں خل درکڑ نواب خانا ادیات شی چی ماخام و ماخام دا یون خان زان سرا میں پریگدا
زړه په سر باندې نامه مې پرېږده دا یو نښه ځان سره مې پرېږده د زړه په سر باندې نامه مې پرېږده په خوشحالۍ درنه پونه شم غما په خوشحالۍ درنه پونه شم غما لږ په خندا یوه شیبه مې پرېږده د زړه په سر باندې نامه مې پرېږده د زړه په سر باندې نامه مې پرېږده زما د خوږ وطن سحر ښکلی دی زما د خوږ وطن سحر ښکلی دی هم مې ماښام هم مازدیګر ښکلی دی د خوږ ژبې شاعر او ترنم کوونکي نواب خان نواب ترنم څخه نړۍ مننه واقعیت چې ټولې د ترنم ټال وزنګوله ډېره مزه یې وکړه د پروګرام په دې برخه کې محترم او قدرمن استاد خیر شمال غم شریک ته درنه خپلنه ورکوم چې راشي او کومې اړینې ویناوې له ځانه سره لري تاسو ته یې وړاندې کړي استاد خیر شمال غم شریک هر پروګرام وي بینالمللي کلاس وي د انګلیسي زده کړې پروګرامونه وي نور وي نو ټولو کې کوشش وکړئ چې ونډه واخلئ نو بیا زه هغه زده کوونکي چې نن فارغ کېږي او د ویاړ په مناسبت د سلام ښوونیز مرکز دغه اسناد ورکړي دي دغه ورکول کېږي د مېلمنو په واسطه بیا تاسو ټول فارغ زده کوونکو ته مبارکي وایم او همدارنګه مننه کوم پای کې د سلام ښوونیز مرکز ټول اداري سټاف نه چې په ډېر کم امکاناتو سره ډېر لوړ خدمات برابر کړي مننه تاسو ته شاید ستا د راتګ فکر هغه وخت وي چې مې دوه ځایه شي زړه مې ساني که ته راشې نو همدا به نتیجه وي چې به ټول خلک ړانده مې ساني که ته راغلې نو فارغه به هغه شي که ته راغلې نو فارغه به هغه شي په یاسر به شي واده مې ساني د جانلي وطن دوست احمد زیار او ورسره راغلو نور ملګرو څخه مننه کوو چې موږ سره په غونډه کې ګډون وکړو اوس هم د وینا دپاره محمد باز محمدي ته بلنه ورکوو چې راشي او موږ ستاسو یو غونډه راغلې محمد باز محمدي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د هر څه نه مخکې د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکي او تلپاتې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو درنو راغلو مېلمنو څخه نړۍ مننه کوم چې موږ سره په غونډه کې ګډون وکړو خوښ او خوشحاله یم چې نن یو وارې بیا په سلام ښوونیز مرکز کې موږ او ستاسو سره راټول شوي یو ټولو درنو استادانو همدارنګه د کیه لیسې استادانو خیر شمال استاد او په شمول د ټولو استادانو ناستو ګډونوالو په اجازه زه غواړم چې تاسو ته لنډې مختصرې خبرې د علم په ارزښت باندې وکړم خدای دې وکړي چې راسره تنګ نه شئ اسلام مبارک دین کې چې لومړی کوم عمل ترسره شو هغه د زده کړې مبارک دی یعنې لومړی دا چې د قرآن کریم آیاتونو په اساس باندې الله جل جلاله انسان چې دا لومړي ځل لپاره ناپوه پیدا کړ وروسته ورته داسې زده کړه ورکړه چې انسان د همدې زده کړې له وجې پر ملایکو باندې وړتیا پیدا کړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې اقرا شمې سپارې شپږ نبیم سورت دی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان اے پیغمبر ولوله د خپل رب نوم چې ټول مخلوقات پیدا کړي که موږ تاسو همدغې کلمې ته لږ تم شو او وګورو چې اقرا یعنې موږ تاسو ته به معلومه شي چې د یو ټولنې پرمختګ او سوکاله ژوند
بغیر د تعلیم نه ناشونی دی. یعنې دا هېڅ امکان نه لري چې یو ټولنه د پرمختګ وکړي او بیا د غیر علم نه وکړي. دا خو ناممکنه خبره ده که نه. کله جاپان هېواد سره د همکارو هېوادونو چې مرسته کوله هغه ورته وویل جاپان هېوادو ته وویل چې ته به ما سره مرسته کړې خو تعلیم په برخه کې به مرسته راسره کړې. هماغه و چې تعلیم په برخه کې مرسته ورسره وکړه. د لوډرو په واسطه یې خندقونه ویسه او هغه مکاتبو له به شاګردان کې راتله به پکې هغه نه به استفاده کوله. تاسې نن وګورئ چې جاپان په کوم ډېر هېوادونو په پرمختللي هېوادونو په قطار کې شمیرل کېږي. او جاپان هېواد هغه هېواد دی چې خپل په ځان باندې بسیا هېواد دی. نور هېوادونو سره مرسته کوي. د پروګرام په دې برخه کې د شعر یا ترنم لپاره نبی رحمان ابهام ته ورځو بنو چې راشي او کوم شعر لري تاسو ته وړاندې کړي. نبی رحمان وایي چې قرآن چا کړ په خپله منګه دا جنګ روان چا کړ په خپله منګه د شته نظام خلاف لاریون چا وکړ د شته نظام خلاف لاریون چا وکړ بیا یې ارمان چا کړ په خپله منګه میندې مو کونډې شوې د چا د لاسه میندې مو کونډې شوې د چا د لاسه او کور یې وران چا کړ په خپله منګه امام چا مړ کړو منبر ولې کوم دی امام چا مړ کړو منبر ولې کوم دی شروع اذان چا کړو خپله منګه په اصل کې د ټولو ګډونوالو خاصلو راغلو مېلمنو ته د سلامونه مینه او احترام زه درته یو څو بیتونه ترنم کوم هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او راسره تنګ هم نه شي. بیتونه داسې دي وایي چې جګړه پردی وه موږ ته پته نه وه جګړه پردی وه موږ ته پته نه وه یو لاس نړۍ وه موږ ته پته نه وه جګړه پردی وه موږ ته پته نه وه جګړه پردی وه موږ ته پته نه وه. هم څخه نړۍ مننه کوو الله دې د ده په غاښ کې برکت وشي. دا پروګرام په دې برخه کې قاري صاحب اکرام ته بلنه ورکوو کومه وینا یې تیاره کړې قاري صاحب اکرام د کړاوونو ثمره محترم لکه څنګه چې پر موږ او تاسو باندې تکلیفونه او کړاوونه او همدارنګه امتحانات کېږي نو د دې ثمرات به موږ او تاسو زده کوونکی چې هغه په خپل علم خواري نه کوي په ځان باندې تکلیفونه نه تېروي او همدارنګه کړاوونه نه تېروي. تاسو وګورئ دا په علم کې ژوند دی. د محترمو تکلیفونه او کړاوونه تېرول د دې ثمره به انسان شعر د زمرد تاسو چې شعر د زمرد خېلې هلته موږ وخت د وجود خېلې او جماعت د ناراضي ډېرې نه څو جماعت د ناراضي ډېرې نه څو چا په مسلو کې چا بارود خېلې د قاری صاحب اکرام شاه د وینا شیخ نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د ترنم بلبل محمد شعبان مخلص زندانی ته ډېر درنښت خپلنه او کوم چې راشي او د ترنم په تعلق وځي محمد شعبان مخلص زندانی میرے کم کنے کوئی پہر سفر ورگارا حالات را تلاسی تخر پر ورگارا چترے میں پسروانی ودمنے انتہاوا چترے میں پسروانی ودمنے انتہاوا یو چوک میں
زړه ډېر راوړې د پروردګاره حالات راته داسې خیر د خپله پروردګاره میرے قرآن سے پروردگارا حالات راته داسې خیر د خپله پروردګاره سره ټیټ شو خو د ټپ ترمان دې وشو سره ټیټ شو خو د ټپ ترمان دې وشو بې عزت شوې سپکاوی د نظام وشو او معیار نو د اړیکو جوړولو دوهم صاحب معیار نو د اړیکو جوړولو بس د سپکو ملګرتیا کې تاوان وشو او وخت تېر شوی او لاسونه موړل پاتې هدیره کې ډوډۍ ته ارمان وشو مجلس صاحب څخه ډېره ډېره مننه کوم چې موږ ته تعلق وکړ واقعا ښه ترقي وکړه اوس هم پروګرام په دې برخه کې الهام شاه ته بلنه ورکوم چې مېلې ته یې راکړې ده بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حدثنا مخي وقوم نبي كريم صلى الله عليه وسلم الفاتح او نهي الدين في تفاعل ذكاهم او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام عليكم زما سره حضرت محمد صلى الله عليه وسلم څو ویناګانې دي هیله لرم چې ورځني ژوند کې پرې عمل وکړو اول اخلاق دې ښه کړه چې ایمان دې کامل شي دویم خلکو ته ګټه رسوه چې په خلکو کې غوره شي دریم قناعت کوه غني به شي څلورم په الله پاک توکل کوه په خلکو کې به تر ټولو پیاوړی یې پنځم له حرامو څخه ځان ساته دعا به دې قبوله وي شپږم تل په اوداسه کې اوسه روزي به د باران په څېر در باندې اوري اووم استغفار کوه ګناه به دې کمه وي اتم قیام اللیل یا تهجد لمونځ مه پرېږده مخ به دې نوراني وي توجه څخه هم ډېره مثال ویناو څخه نړۍ مننه دا چې وخت کم دی او خبرې ټول د جوړو هیله ده لږ تازه دقیق پر وخت بې پارې او د هر ساعت پر سر خبرونه د هوډ پر صفحه اورېدلی شئ موږ مو د باوري سرچینو پر مټ د سیمې هېواد او نړۍ له تازه پیښو خبروو تاسې له موږ سره هوډ واورئ او له تازه پیښو ځان خبر کړئ سلام ستړي مشئ د هوډ راډیو د نورو اوریدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست نن شنبه چې د 1402 کال د دلوي میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري وخت د مازدیګر 3 بجې شوې پام وکړئ د دې ساعت تازه وروستي خبرونو ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي د غني خیلو مارکو په لویه لار د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د سپین غر ولسوالۍ ځایي اوسېدونکي د کهي او مامند ترمنځ د سړک له خرابوالي څخه شکایت کوي د سپین غر ولسوالۍ اړوند په کهي بازار کې په بمي چاودنه کې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د تورخم جلال آباد په لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې 19 کسانو ته زیان اوښتی او وروستۍ خبره دا چې د اچین ولسوالۍ ځوانان د مناسب لوبغالي د نه شتون څخه سر ټکوي بشپړ خبرونه د لږ ځنډ وروسته اوس هم بشپړ خبرونه زه نبی الرحمن ابهام یم د غني خیلو مارکو ترمنځ په لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د غني خیلو مارکو ترمنځ د فرش تر څیرمه یوه راده کرو لا ډوله موټرو یو سوزکي ترمنځ ټکر رامنځته شوی چې پکې
اخوا د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي د کهي او مامان ترمنځ سړک له خرابوالي څخه شکایت کوي. نور جزئیات له کامران ارمان سره. د سپین غر ولسوالۍ خلک د کهي او مامان ترمنځ سړک له خرابوالي سر ټکوي. د یادو خلکو په وینا حکومت هېڅ د دې لارې په غم کې نه دی او بیخي له پامه غورځولې. په دې هکله یو ځای اوسېدونکي موږ ته داسې وویل. نوم عمران دی، د شاډل اوسېدونکی یم. همایون بهیر، هوډ راډیو سپین غر. د تورخم جلال آباد په لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. غواړی زموږ همکار طارق امین ریپورټ چمتو کړی. 11 تنه پکې ټپیان او 2 تنه پکې وژل شوي دي. خبري سرچینې وایي چې د دې پیښې لامل د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي ده. د اچین ولسوالۍ ځوانان د مناسب لوبغالي د نه شتون څخه سر ټکوي. په اړه یې زموږ همکار ظاهر الله ظاهري ریپورټ چمتو کړ. د اچین ولسوالۍ زیاتره لوبغاړي د لوبغالي نه شتون سره مخ دي. فنا ظهیر، هوډ راډیو اچین ولسوالۍ. اوس هم د سپورټ له ډګره درته شهباز مخلص معلومات درکوي. افغانستان سرلینګا پر وړاندې د ورځنیو لوبو د سیریز دریمه لوبه هم وبایلله. د افغانستان او سرلینګا ترمنځ د سیریز دریمه لوبه چې د افغانستان پر وخت ماسپښین 1:30 دقیقې سرلینګا په کوربهتوب د پالیکلي په نړیوال لوبغالي کې پیل شوه. آسیا په چې افغانستان وګټله او په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړه. افغانستان په ټاکلو 50 اورونو کې سرلینګا ته 220 د منډې هدف وټاکل. د افغانستان لپاره رحمت الله ګربز 45 احمدشاه 50 او عظمت عمرزي 53 منډې جوړې کړې. یاد هدف ته رسېدو په تعقیب سرلینګا ملي لوبډله بېساري او د 19 اور په درېیم بال یې د 3 وکټو په ورکړې سره یاد هدف په اسانۍ سره پوره کړ. سرلینګا دپاره پاتو میسان فیصله 1328 کا پر 9 منډې جوړې کړې. افغانستان سرلینګا ته د یو ورځنیو لوبو لوبډلۍ د 0-3 وبایلله. د افغانستان د لوبغاړو د خرابې کارکردګۍ په سبب افغان مینوال تر ډېره ناهیلي شوي دي او د افغانستان د کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې په ملي لوبډله کې د ځوانو نویو لوبغاړو لپاره د لوبېدو فرصتونه برابر شي. یادونې وړ ده چې افغانستان او سرلینګا ترمنځ د ورځنیو لوبو د سیریز غوره لوبغاړی د سرلینګا ځوان توپوهونکی پاتو میسان کا اعلان شو او د مین اف د سیریز جایزه ورته ورکړل شوه. او د دې ساعت تازه وروستي خبرونه له ملتیا اورېدو مو مننه. زه له حالاتو سره منډې وهم، غمه کدلې نو راځه راپسې. خبري همکارانو څخه ډېره مننه کوو. او اوس هم د پروګرام په دې شیبو کې ډېر محترم او معزز استاد عطاخان شینواري ته بلنه ورکوو چې زموږ غونډه په خپلو ویناو باندې را رنګینه کړي. استاد عطاخان شینواري. زمونږ مایکونه نن بیخي خراب و، هیله ده چې خفه شوي نه یې. هر څه ملګرو ډېره خواري کړې وه، خو بیا هم هغسې مناسب معیار باندې تاسو ته وړاندې نه شو. د دې معذرت مونږ ته کوئ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در څه نه مخکې قدرمنو مشرانو د کهیلې سي د بیخي خوړ د مختلفو قاریو د محترمو معززو ښوونکو، همدارنګه د مشرانو ځوانانو د زده کوونکو د دې ښوونیز مرکز او د خوشه علاقې ټولو قدرمنو ځوانانو ته ښه راغلاست. سرکلې راتګ مو په لیمو ډېر خوشحاله یم چې نن په خپله سیمه کې د داسې یوې ښایسته غونډې چې هلته د علم او د روښنایۍ خبرې کېږي او د دغسې شازلمو چې هغه به د دې سیمې د دې ټولنې په آینده کې غږ وي. او زه دومره مطمئن نه وم، خو د دې وړکو هغه
څېړنیزې خبرې او ویناوې چې مو واورېدې ما به مخکې د استادانو د خولې نه اورېده چې یاره تاسو به په یو وخت کې داسې لوړو مقامونو ته ورسېږئ موږ ته به پیسې هم نه راکوئ خو موږ به در باندې خوشحاله وو ما به ویل یاره دا استادان لکه چې هسې کمعقل دي دا خبره کوي خو نن ما ته ظاهره شکل باندې دا معلومه شو چې رښتیا هم د یو چا په روزلو باندې چې یو څوک خواري وکړي آدمی هغه ته دروني سکون میلاویږي او هغه ته ډېر زیات خوشحالۍ احساس کیږي دغه زموږ ملګري که ټولګی وه او که هغه څېړنیزې مقالې وي محمد باز لالا او اکرام لالا او پسې راتېر شه د نورو ملګرو کوم خواري او کومه دلچسپي چې د دغه مسلک سره کړې ده دوی روښانه راتلونکي ته زه ډېر زیات امیدواره یم او بیخي بې اندازې خوشحاله شوم او ډېر د ښه والي احساس کوم بیا هم ستاسو د ټولو نه مننه موږ دا پروسه داسې امتحاني شکل باندې شروع کړه او کېدای شي د مدیر صاحب سبحان الله شاهد صاحب هغه حسن نیت و دوی هغه ښه رویه او چلند و خدای پاک مهربانه شو دا پروسه یې کامیابه کړه وخته مو ورسره مصلحت وکړ نو ویې ویله چې یاره که بله برنامه هم دلته پیل کړې نو ما ورته ویله چې زه خو تړلی چرګ یم او د همدې سیمې یم چې نورو ته مې خیر رسیږي اولیت د دوی دی نو د دې ځینه د دغه سټیج نه یو اعلان دی چې سر د نن نه تاسو کولی شئ چې د ژورنالیزم او ویناوالۍ دپاره باقاعده تاسو په همدې مرکز کې په همدې کورس کې نوملیکنه وکړئ راتلونکي پنجشنبه او جمعه به انشاءالله زموږ او ستاسو د روټین مطابق درسونه پیلیږي او دغه درسونه چې دي د ټولو مسلکونو درسونه ډېر معتبر دي ډېر خوندور دي خو یو څوک به ښه استعداد لري یو ښه کوالټي به لري ښه معلومات به لري د یو چا د تقاضا وړ به وي خو هغه به یو څوک په دې قانع کولی نه شي چې زه دومره مهارت لرم چې دغه ستا د تجارت یا ستا د ادارې د مخکې والي یا د پرمختګ سبب کېدی شم په دغه خبرو باندې مدیر مامور رئیس والي چې هر څوک د ادارې مشر وي هغه موږ او تاسو قانع کړو نو موږ بغیر د دې نه چې موږ خپل ضوابط ورته وسپارو هغه موږ په ډېرو څه اخلي نو ویناوالي او ژورنالیزم تاسو سره ستاسو په ژوند کې دا مرسته کولی شي چې خلک تاسو په ډېرو لږو خبرو په ډېرو فصیحو خبرو په ډېرو لنډو ټکو باندې قانع کړئ تر څو تاسو ته ښې وظیفې درکړي تر څو تاسو ډېرې قوي منازعې قوي لانجې په وړو خبرو باندې حل کړئ نو قناعت د انسانیت د ژوند یو اساسه ده او قناعت د ویناوالۍ او د ژورنالیزم په مسلکیتوب کې دی موږ هغه مهارتونو باندې کار کوو چې څنګه کولی شو چې نور انسانانو ته قناعت ورکړو او خپله قناعت واخلو نو خبرې به نه اوږدو غونډه نوره رانه اوږده کېږي د مراسمو پیل به اخلو شاګردانو ته ځینې بریالیکونه د سلام ښوونیز خاکساره ادارې د مینې محبت ادارې په پام کې نیولي دي هغه به په وار باندې ورکوي ستاسو له راتګ نه یو ځل بیا مننه د خپلو قدرمنو ګډونوالو او ملګرو نه ډېره مننه چې شپږ میاشتې موږ سره په یخنۍ او په ګرمۍ کې وزغمله ډېره مننه تر کومه د مدیر صاحب سبحان الله شاهد صاحب نه انجینر صاحب مجید نه د ټول اداري سټاف نه ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله دي وي چې په ډېرو کمو امکاناتو باندې دومره لوی لاسته راوړنې دومره قوي جذب چې هغه په هاوي معتبرو ځایونو کې خلکو نه دي برابر خو دلته واقعیت دا دی چې معیار شته دی کوالټي شته دی استعداد شته دی نو زه په دې ویاړم چې د سلام ښوونیز مرکز سره یم او فخر کوم چې دغه 18 ملګري مې په شپږو میاشتو کې پیدا کړل خوښ اوسېږئ ډېره مننه راتګ مو په لیمو او تاسو ګډون کولو ته منځ سترګې په لارې خیر اوسېږئ ډېره مننه نه داسې نه ده چې زه غم نه لرم نه داسې نه ده چې زه غم نه لرم ژوند ته مې دوکه ورکړې او خاندم
د محترم استاد او د هوډ راډیو نشراتو مدیر عطا خان شینواري څخه نړۍ مننه کوو. واقعا ښه خبرې وکړې او الله تعالی دې دله د نورو شاګردانو د روزلو توفیق هم ورکړي. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې استاد جان علي وطن دوست ته بلنه ورکوو چې راشي او موږ ته وینا وړاندې کړي. وخت مختصر دی، باید وخت په نظر کې ونیسي او وروسته له هغې به د اسناد ورکولو لړۍ پیل کوو. حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هر څه د مخه درته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکي تحفه وړاندې کوم. وایم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سلام ښوونیز مرکز مسؤل مدیر صاحب او د دې برنامې هغه لارښود عطا خان شینواري او همداسې ډېرو محترمو او قدرمنو استادانو په اجازه، قدرمنو شاګردانو او زده کوونکو، د علم د ارزښت په اړه همدومره بس دی چې د ټولو کایناتو نه مخکې لومړی الله جل جلاله قلم پیدا کړی دی. سپین ږیری مشر استازو نظیر ناکدار هغه به یو ډډکه متل که یو اصطلاح به یې وه چې که غواړې پورې وځې نو جاله اوس هم د سیند دې غاړه ده. یعنې که تاسې غواړئ چې زده کړه وکړئ، دا وخت او دا چانس تاسې سره په لاس کې دی. یعنې تاسې نه دی ناوخته. کوشش وکړئ همدغه علمي مراکز دا تعقیب کړئ، دا کورسونه او برنامې تعقیب کړئ. دا ویناوالي دا په خپله باندې یو ځانګړی هنر دی او عطا خان شینواري نه هم همدا هیله ده چې دې ځوانانو ته د خپلې سیمې ته د دغه ځوانانو هڅې او تشویق ته نور هم وخت ورکړه او د دې لپاره تلپاتې او نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړه. وخت کم دی، وخت مو نه نیسمه، د توجه نه مو یو نه دی. مننه کوو. دا چې د سلام ښوونیز مرکز بنسټګر مدیر صاحب د علم او پوهې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي، نو په همدې پار او د ده د لا تشویق لپاره د ابراهیم درملتون لخوا فضل سبحان شاهد ته ستاینلیک برابر شوی دی. نو د دې لپاره چې دا ستاینلیک هغه ته ورکړي، د ابراهیم درملتون بلنه ورکوو چې محترم استاد ته خپل ستاینلیک ورکړي. ابراهیم لكن الفتح لش وتنادى معهد مفيمان دي بعلم جند كان دي بعلم جند كان دي سمنغرنا وتنادى معهد مفيمان دي بعلم جند كان دي بعلم جند كان دي دهر مرت دوايو روان مخبرنا يو كاغلي الدنيا يو دهر مرت دوايو دهر مرت دوايو Untuk sekirakan Jasper Samidi atau Engineer Muhammad Ayub dan Perangkat atau Sekrewan datang ke Polimoso. Bagaimana kalau di masa di kamera yang lebih berlama dalam mobil yang mau dinikmati pelajaran yang bisa dijadikan terlatih. Berapa di kamera yang lebih berlama? Dan di kamera saya lagi video saya kira itu sedang begitu. Kemudian kita sampai lagi kira kira yang tadi kita lakukan itu sertifikat terlatih. تصل كيف على شيء تسكين ايه هنا كم ضرب هنا Bersama oleh lawan tabel lawan kiki cerah siapa sertifikat engineer yang masih berasal dari Telada. Baik warnanya bersama tabel lawan kiki cerah siapa untuk kedudukan langsung yang sertifikat Telada. دهر مرت دوايو دهر مرت دوايو روان مخبرنا يو كاغلي د دنيا
الرحمن ولد زيد الصالح اور کی راشی اور جری بان کلاس میں سرٹیفکیٹ عرفان الله ولد اقامت بلان کی راشی اور جری کلاس میں سرٹیفکیٹ لا سکتا adanya lagi dari Bandung ke Jawa Tengah saya perasaan yang sedikit benar. Jadi wala dia kata Bandung ke Jawa Tengah saya pernah perasaan yang sedikit benar. Cina dia ada Jadi mana ada kelihatan kalau aku tidak ada. Mungkin saya tak berasa mana itu sertifikat telah. Sama tu tahu tak? Sama. Ikhlas dah pun orang. That's it. Tiene ورقة لا قاعد تشتغل وصل بقى الحام تراشي طول وانا قال هنا الحام رجورا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب ذنوبنا هنا ما يا رب ذنوبنا هنا ما يا رب بيان ذنوبنا هنا خوساتي يا رب من ترى ذنوبنا هنا خوساتي يا رب دجاجي كم شري وذنوني سورة يا رب سورة يا رب څوک د اقتصاد د وجې خرابي یا رب ته غوښ خپل خزانونه ورکړي یا رب ستا خزانې ډکې دي ته د خپل خزانونه ورکړي یا رب څومره خلک چې څومره د زړه ارمانونه لري که هغه په علمي ډګر کې وي او که نور شرعي عذرونه وي یا رب ته یې پوره کړي یا رب څومره طالب الایمان یا رب څومره زده کوونکي چې هغوی کوم انتخابونه لري او کوم مقام ته نیت وي یا رب دې خپل مقام ته ورسې یا رب دې خپل مقام ته ورسې یا رب د دوی خوارۍ قبول کړي یا رب دې قبول کړي ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج